لاړ شه په لر او بر کې وغورځېږه وبه وینې او زه ستا په در کې غورځېدلی وم لیدلی مې وي زه ستا په در کې غورځېدلی وم لیدلی مې وي چېرته زما په در کې وغورځېږه وبه وینې او تا د ذلت او اذیت انتها څه لیدلې تا د ذلت او اذیت انتها څه لیدلې چېرته په خپل نظر کې وغورځېږه وبه وینې او که زړه دې غواړي چې سوچه مسلماني ووینې که زړه دې غواړي چې سوچه مسلماني ووینې لاړ شه جومات ته ورکې وغورځېږه وبه وینې او خلک د خلکو په سینو پرمختګ څنګه کوي خلک د خلکو په سینو پرمختګ څنګه کوي چېرته د ژوند لښکر کې وغورځېږه وبه وینې نظم وایم چې ما وی لمر مې په لاسو کې رانیولې او سپوږمۍ مې په سلګو تندر نیولې دغه غر مې د بېتیغه سورې کړې او د سیند سینه مې ساسه رسېدلې ما وی لمر مې په لاسو کې رانیولې او سپوږمۍ مې په سلګو تندر نیولې دغه غر مې د بېتیغه سورې کړې او د سیند سینه مې ساسه رسېدلې تا ویل څنګه ما ویل یاره اجازه یې را سره د جادوګر یم زه پوهه په منتر یم تا وی والله صحیح ده یاره دا خو درسه منم ما وی مرګ او ژوند له ده خو دا ماده توانایي دغه رڼا او د ایسته پسې لاړم تا ویل چا وی ما ویل پوهې تا ویل نه مړه چټیات وی دا والله که درسه ما وی مرګ او ژوند له ده خو دا ماده توانایي دغه رڼا او داسې ایسته پسې لاړم تا ویل چا وی ما ویل پوهې تا ویل نه مړه چټیات وی دا والله که درسه منم ما وی ښه ګله صحیح شوې ته د یخ سوري ته کښېنې د چنار د ونې لاندې د جانان د زلفو تار کې دردانې کتار کتار کا څه جادو منتر په کار که لمر به راوړې په لاسو کې اور به پوري په اوبو کې دغه غر باندې چوپ وکړه نو سپوږمۍ به په سلګو کې زه به لاړ شم مدرسې ته د پوهانو جمګټې ته د حکمت د کتابونو د قدرت له آیاتونو به څه پوهه رڼا راوړم د دې پوهې په رڼا کې به دې بر آسمان ته ګورم د مخلوق نه تر خالقه به څه لاره را پیدا کړم دغه لاره به رڼا کړم د تیارې اوږده به واکړم د ژوند شپې به مې سبا باقر صاحب دا وروستۍ پوښتنې دي نور داسې وخت نه نیسم ستاسو د مینې کوم شاعر د افغانستان تاسو ته ډېر خوند درکوي که کوم بیت مو په یاد وي چې ویل ولئ ګوره دا ذمواري چې ده دا باید موږ په مینهوالو راشو چې څوک بس موږ د شعر ذوقمند دي شعر سره علاقه لري زموږ ټول استادان دي زما څومره مشران دي زه ورته یو انتخابولی نه شم ټول زما سره ما ته خو دوه درې شعرونه نجیب امیر غایدېږي هغه درته شریک کوم که نه بس هغه وایي سحر له کوره وځم ماښام کور ته راځم اوس هم لا هماغسې ناکام کور ته راځم ګلاب ګلاب سرخي په مخ د ځانه سره یوسم سورې سورې په زړه لکه بادام کور ته راځم د نیمې شپې پاچا یم په بانډار کې د یارانو بیا مست په بنګاول لکه خیام کور ته راځم د مصطفی سالک شعرونه دي زما خیال چې هر ښکلی شکمار وي چې دا ولې وي زړه سره یې کار چې دا ولې وي بس چې شجره د ښکلو ولټې ټوله ننګرهار چې دا ولې وي خو راته معلومه وي ته نه راځې بیا هم انتظار چې دا ولې بس مننه چې وخت مو راکړو مرکه مو راسره وکړه مننه بس هغې ډېر مشهور خلک دي ما خو د پښتونستانیانو ما ته ټلیفونونه کړي تاسو سره د پښتونستان خلکو ته دي تاسو دواړه ډېره لوړه شعر یې